سلامونه نیکی هیله می قبول کړئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست، د صحت جامې به مو برتن وي. زه مسیح الارزمان نن یو ځل بیا د سکیچاپ ټوټوریال کومه زده کړه چې موږ را پیل کړې وه د هغو 14مه جلسه کې ستاسو حضور ته حاضر یم. او په نننۍ کومه جلسه چې ده په هغو کې به موږ په ټکسټ او همدغه ډول 3D ټکسټ باندې خبره کوو. نو که جلسه ډېره اوږده نه شوه انشاءالله موږ په کالمي باندې هم یو څه اندازه خبره وکړو چې تر څو پورې موږ ته یو څه روښانه شي. نو مخکې له دې نه چې موږ زده کړه را پیل کړو، که چېرته تاسو د موږ تېرې شوې جلسې چې د سکیچاپ وې هغه نه وي کتلي، نو د ما وړاندیز تاسو ته تر څو پورې تاسو لاړ شئ د موږ د یوټیوب چینل څخه هغه درسونه وګورئ. سمه ده، ځکه موږ صرف یو څو جلسې پاتې دي چې موږ زموږ دغه پروګرام پای ته رسي یا موږ نور په مکملو پروجیکټونو باندې کار کوو. نو وړاندیز یې درته تر څو لاړ شئ لومړی هغه جلسې وګورئ. راځو پیل کوو. سمه ده، وګورئ موږ د مخکې څخه سکیچاپ را خلاص کړی دی. سمه ده، غواړم تاسو ته په 3D ټکسټ او همدغه ډول په ټکسټ باندې خبره وکړم. نو مخکې له دې نه چې پیل وکړو، زه غواړم چې تاسو ته یو شیپ جوړ کړم. دغه شیپ چې زه ډېر په عجلې سره یې جوړم. سمه ده، نو تاسو یې فرض کړئ چې دا یو میز دی. سمه ده، فرض یې کړئ. سمه ده، دی خو نه خیر دی، فرض یې کړئ چې دا یو میز دی د یو شرکت دپاره یا هم کیدای شي میز تاسو ګڼئ. سمه ده، نو راځو په دغه اندازې سره یو څه اوکې. لومړی خو غواړم دلته یو رنګ هم وکاروو، نو تور رنګ په دغه ډول سره. سمه ده، یو څه اندازه یې بهر خواته راباسو په دغه ډول سره. سمه ده، وګورئ په دویم قدم کې وګورئ شیپ چې کوم دی په 3D حالت کې دی. نو زه غواړم دغو ته یو څه نرم رنګ وکاروم تر څو پورې دغه کوم کارنرونه چې ورکړي دي هغه په یو څه اسانۍ سره ولیدلی شو په دغه ډول سره. سمه ده، اوکې. وګورئ سمه ده، دا هم تر دې. نو په همدغه ډول سره غواړم دغه کومه برخه چې ده دا هم په په دې ډول کوم یو رنګ ورته وکاروم چې یو څه اندازه د تور نه یو څه خفي په دغه ډول سره. اوکې، په دویم قدم کې غواړم دغه برخه هم همدغه ډول سره. اوکې، نو وګورئ فرض کړئ چې دا یو میز دی د شرکت لپاره او تاسو غواړئ په دغو طرف باندې یو ټکسټ ولیکئ، 3D ټکسټ یا هم عادي ټکسټ په هغو باندې ولیکئ. نو تاسو کولی شئ وګورئ دلته د 3D ټکسټ په نامه باندې یو آیکن دی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته په اتوماتیک ډول د 3D ټکسټ لپاره هغه ځای راځي چې هلته تاسو کولی شئ خپله لیکنه ولیکئ. نو لیکنه کیدای شي په هره ژبه وي، تاسو آزاد یاست، اختیار لرئ، کولی شئ هغه ولیکئ. سمه ده، خو اوس لپاره زه غواړم په انګلیسي باندې لیکنه وکړم. وګورئ لیکم زه په دې ډول. سمه ده، کولی شئ فونټ انتخاب کړئ، په همدغه ډول دغو نورې سیټینګونه چې دي هغه هم وټاکئ. وګورئ زه غواړم دلته یې ځای په ځای کوم کې په اتوماتیک ډول څه وګورئ هر دغو خپل کوم استندارد حالت چې د شیپ لري دغو شیپ څخه دغه لیکنه ځان عیاروي. وګورئ نو زه غواړم صرف په دغه ساحه کې یې کړم. وګورئ سمه ده، اوکې. په دغه ډول سره دویم قدم کې راځو سکیل ته. دلته تاسو کولی شئ دغو اندازې ته تغییر ورکړئ. زه غواړم صرف په دومره اندازه کې دغه کومه لیکنه چې ده ولرم په دغه ډول. اوکې،
په دوم قدم کې وګورئ که تاسو غواړئ چې د 3D حالت یو څه لوی کړئ کولی شئ په دغه ډول د هغو هم بدلون ورکړئ سمه ده نو دغه وه 3D ټکسټ یا هم 3D لیکنه کولی شئ په دې کې میټریل هم تاسو وکاروئ د مثال په ډول سره راځو د سټون ته نو زه غواړم په دغه ډول دغه یا هم اوکې او دغه کومه ساحه چې دا په دې ډول سمه ده وګورئ زه غواړم دا رینډر کړم اوکې نو موږ د مخکې څخه ویرې انسټال کړې ده سمه ده نو که چېرته تاسو نه پوهېږئ چې ویرې څنګه انسټالي او د څه لپاره کارول کېږي نو زموږ تېر شوي کوم درسونه چې وو په هغو کې موږ په دې باندې تفصیلي خبره کړې ده سمه ده کولی شئ د موږ تېرې شوي جلسې وګورئ تر څو تاسو د ویرې په اړه مکمل معلومات هلته ترلاسه کړئ نو د ویرې کوم سیټینګونه چې دي په هغو کې موږ فعلا کار نه کوو سمه ده نو صرف موږ غواړو چې دغه کوم ډیزاین چې موږ وکړلو دا رینډر کړو رینډر سره موږ کولی شو یو ډول طبیعي حالت د دغو ډیزاین ووینو سمه ده لکه په لیمیون کې چې انشاءالله په راتلونکي کې به موږ لیمیون هم راپیل کوو د لیمیون کورس نو وګورئ یو ډېر ښکلی لیاوټ دغو ورکړله دا یو ډېر ښکلی ډیزاین راغله سمه ده کولی شئ په خپلو ډیزاینو کې له دې نه استفاده وکړئ اوکې سمه ده نو موږ کوم تصویر چې دا تصویر وه موږ سیف کړه تر څو پورې تاسو له هغې نه استفاده وکړئ سمه ده دغه کوم شیپ چې وه موږ جوړ کړه په دوم قدم کې وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل پروجیکټ یوه ساحه معرفي یې کړئ یا هم لیدونکي ته وښایئ یا هم تاسو غواړئ چې هغه بار بار ووینئ یا د په اړه معلومات ولولئ سمه ده وګورئ یا د هغو اندازه تاسو لیکل غواړئ صرف موږ چې په هره ساحه باندې کلیک وکړو مثلا غواړم د دغو ساحې یو تفصیل ورکړم یا د دغو ساحې کومه اندازه چې ده سمه ده اوس په اتوماتیک ډول څه دغه واحد انتخاب شوی دی نو ځکه دا په فیټ باندې او په انچ باندې حساب کړه سمه ده وګورئ هر چېرته که زه دغه نقطه پرېږدم په دغه ډول سره به موږ ته هغه اندازه راکړه خو که چېرته موږ غواړو چې دغه ساحه کې یو څه ولیکو سمه ده موږ اختیار لرو کولی شو هغه هلته یو څه ولیکو وګورئ که زه په دغه ډول هر حالت ته شم دغه لیکنه موږ ته ښکارېږي وګورئ دوم مثال غواړم مثلا دوی ته یو تفصیل ورکړم سمه ده مثلا دوی ته ورته لیکم د شرکت لوګو سمه ده وګورئ په هره ژبه تاسو کولی شئ په دو کې تفصیل ورکړئ نو موږ دوه ډوله ټکسټ وویلې چې کولی شئ تاسو د هغو دواړو ډولونو نه استفاده وکړئ په دوم قدم کې وګورئ نو چېرته موږ غواړو تاسو دغه ټول بار نه لرئ نو کولی شئ تاسو د ټولز منیو څخه په دغه ډول ټکسټ او 3D ټکسټ هم دلته وکاروئ یا د هغو نه استفاده وکړئ نو دغه ټکسټ او 3D ټکسټ کولی شئ خپلو پروژو کې له دې نه استفاده وکړئ اوکې نو راځو نوې پروژه راخلو اوکې یو نوې پروژه یا هم په دغه ډول سره وګورئ ما د مخکې څخه ځینې شیفونه جوړ کړي دي چې په هغو باندې م غواړم یو څه تفصیل ورکړم نو لومړی خو زه باید دغه کومه پروژه چې موږ اوس دلته لرو دا کلوز کړم سمه ده نو د ټولو نه د مخکې زه په کنټرول او باندې کلیک کړم په اتوماتیک ډول سره به ماته دغه کوم پروجیکټ چې دی هغه کلوز شي او دغه ماته اوفیل شي په دغه ډول سره وګورئ مخکې له دې نه چې په دغو شیپو باندې زه کار وکړم لومړی غواړم چې یو څو شیپونه جلا له دې نه تاسو ته کار کړم تر څو د تاسو سره مرسته وکړه چې څه ډول کولی شو موږ دغه ډول شیپونه جوړ کړو او بیا وروسته د فالومي په ذریعه باندې موږ له دغې شیپونه څنګه په خپلو ډیزاینونو کې استفاده کړلی شو سمه ده اوکې نو راځو پیل کوو د ټولو نه د مخکې
وګورئ فالو می دغه کوم اپشن چې تاسو ګورئ یا کوم سمه ده فالو می غواړم یو شیپ جوړ کړم یو دایره وګورئ په دغه دایره کې غواړم یو لاین یا هم یو لاین مستقیم لاین چې کولی شئ تاسو د ایروکیز په ذریعه باندې له دې استفاده وکړئ د مثال په ډول سره پورته خواته کومه ایروکیز چې ده یا هم کوم بټن چې دي کلیک وکړم صرف پورته خواته زه کولی شم دغه خط وباسم نو زه غواړم چې پورته خواته هم دغه خط وباسم دغه اندازې پورې سمه ده په دغه ډول سره اوکې نو وګورئ غواړم د دغو مطابق خط فالو می کوم آیکن چې دی یا اپشن چې دی ماته فالو می وکړه سمه ده وګورئ لومړی به موږ شیپ انتخابوو چې غواړو دغو په ذریعه باندې دا شیپ موږ ته لاړ شي فالو یې کړه په دغې ډول سره وګورئ موږ ته یو شیپ جوړ شوله په دویم قدم کې وګورئ زه غواړم یو بله دایره وباسم او غواړم د 3 پوینټ ارک څخه استفاده وکړم سمه ده وګورئ لومړۍ نقطه دلته ټاکم دوهم ځلې نقطه دلته ټاکم په دغه ډول سره یو شیپ جوړوم یو شکل جوړوم سمه ده خو پورته خواته وګورئ پورته خواته په دغه ډول سره سمه ده اوکې په لومړي قدم کې به تاسو دغه خط انتخاب کړئ وروسته به فالو می ته راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ په دغه ډول سره به تاسو ته یو شیپ جوړ شي کومه اندازه چې تاسو د خپل دایرې ته ورکړې وه په مغه اندازه باندې په مغو ډبلوالي باندې دغه شیپ منځ ته راځي یا هم جوړیږي اوکې په دویم قدم کې وګورئ دا ځلې زه غواړم یو کوچنۍ دایره تاسو ته وکاروم اوکې تاسو د لاین څخه استفاده کړو پورته خواته په دغه ډول سره او یو څه اندازه اوکې وګورئ دغه ډول سره او هم داسې په دغه ډول غواړم یعنې دغه خط باید د موږ لومړیو کې انتخاب وي صرف دغه خط وګورئ اوس فالو می باندې کلیک کوم او په دغه ډول سره به موږ ته یو بل شیپ منځته راشي چې دا وروسته موږ ته په ډیزاینونو کې ډېره ګټه او واقعیت ډېر په درد خوري موږ ته سمه ده نو کوشش وکړئ د دغو ډول شیپونو یا شکلونو د جوړولو تمرین وکړئ اوکې په دویم قدم کې وګورئ دا ځلې خو دایره باسم خو دایره به د کوم چې دغه سور خط وینئ د دغو په مسیر باندې به وي مخ به د ما ښي لاس خواته وي سمه نو کومه د ښي لاس خواته بټن چې ده صرف په هغو باندې کلیک کړم په دغه ډول سره به موږ ته دایره جوړه شي اوکې وګورئ مثلا په دغه اندازې سره زه غواړم کوم شیپ چې دی جوړ کړم وګورئ دایره داسې په ولاړو باندې شوله سمه ده نو وګورئ د فین څخه په ذریعې د دغو دایرې په مسیر باندې چې سور خط دی پورته یا ښي لاس ته راځم سمه ده بیرته پورته خواته د ایروکیز څخه په استفاده بیرته ښي لاس خواته په دغه ډول سمه ده زه یو شیپ جوړوم اوکې وګورئ لومړی خو تاسو باید دغه کوم خط چې دی دا انتخاب کړئ چې په ډبل کلیک سره دغه لاین ټول انتخاب کیږي یا هم سلیکټ کیږي چې د سلیکشنونو